برنامه از محصولات تنی. میان ما زمون ترمنز. شنونده های گرامی برنامه میان ما یا زموک ترمنز، سلام های هر یک کارکنان برنامه را قبول بکنین. اینک من عبدالعظیم نوربخش باز هم خدمتتان قرار دارم و داشته های برنامه را با کمک سایر همکارانم تقدیم شما می نمایم و آرزو دارم تا ختم برنامه ما را همراهی نمایید. برنامه میان ما یا زموک ترمنز توسط آینه یا مرکز مطبوعاتی و فرهنگی افغان تهیه گردیده است. شنونده های گرامی، بحث اصلاحات در وزارت دفاع افغانستان در 3 ماه پیش مطرح بود و اعلان نتایج نهایی آن تاکنون چند بار به تعویق افتاده بود. چنانچه انجام اصلاحات در وزارت دفاع و جمع‌آوری سلاح و خلع سلاح افراد غیر مسئول از خواسته های همیشگی جامعه جهانی، مردم افغانستان و نیز شرط کشور ژاپن شمرده می شد. اکنون به منظور اصلاحات در ادارات نظامی و ملکی فرمان محترم حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان صادر گردیده که در نتیجه تغییرات در 22 پست وزارت دفاع به وجود آمد و اعلان گردید و حال آغاز برنامه خلع سلاح افراد غیر مسئول و جمع‌آوری سلاح بستگی به اظهار نظریات مردم در رابطه با اصلاحات در وزارت دفاع خواهد بود. شنونده های گرامی، چنانچه چگونگی جمع‌آوری سلاح و اصلاحات در وزارت دفاع عنوان برنامه قبلی ما بود که 2 قسمت آن را قبلا استماع نبوده بودید. اکنون باز هم در مورد چگونگی جمع‌آوری سلاح و تغییراتی که در وزارت دفاع به وجود آمده میز مدوری داریم که نظریات اهل نظر را انعکاس می‌دهد. در این میز مدور محترم محمد حسن اولسمل، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی و مسئول جریده افغان، محترم عبدالحفیظ فخری عضو لوی جرگه اضطراری و کارشناس مسائل امور نظامی، محترم عبدالرؤوف لیوال ژورنالیست و مدیر مسئول اخبار آینه، محترم جمیله عمر استاد فاکولته ژورنالیسم پوهنتون کابل و ژورنالیست هفته‌نامه کابل و محترم پاینده محمد رهیاب مدیر مسئول مجله بصیرت از ولایت کندوز تهیه دیدیم که توجهتان را بدان معطوف می‌داریم. خب مهمانان گرامی، تشریف آوری همه شما را به استودیوی رادیوی آینه خیر مقدم میگوییم و اولین پرسش خود را از محترم اولسمل صاحب میپرسیم. خب محترم اولسمل صاحب، په دفاع وزارت کې تغییرات یعنی څه؟ د اصلاحاتو ته د ډیر وخت راهیسې داخلي او خارجي هم د افغانستان په سطح خلک منتظر او هم د دنیا په سطح باندې چې څه به کیږي. دا ډیر ښه کار دی چې اصلاحات وشول، اما زه په خپله د دې اصلاحاتو یو تخنیکی مشکل وینم او هغه تخنیکی مشکل دا دی چې پخوا د ظاهرشاه په وخت کې داسې رواج و چې قومندان عمومي ژاندارم پولیس به د وزارت دفاع نه راته په داخله وزارت کې به قومندان عمومي ژاندارم پولیس او دا ساتنمنان چې دا به عموما معرف کې به چې ناکام شول او دغه به شو بیا به پولیسو ته لاړل، خو داسې خلک به نه. نو دا تعلیم یافته پولیس زمونږ چې په جرمني کې به تحصیل کړی او دغه به دی به هغه سای منصب به چې دغه نه راغلی او د اردو نه او اکثره داسې سای منصبان چې دا وروسته وخت کې خو بیا د کټوازي غوندې سړی هم راغی، ارکان حرب و یا مثلا رحیم ناصري، مګر هغه اکثره سای منصبان به داسې و چې بیخي بېسواده سای منصبان به و، د هغه پخوانو سای منصبانو نه. دغه د پولیسو سای منصب به چې و دا تعلیم یافته، دوی د خپل زیر دستان هم نشو پوی کولی او هغه پاس امیر به چې ناست و هغه به هم نشو پوی کولی. نو دا اوسنی حالت هم دغسې دی، د لوی درستیز په سطحه او د وزیر دفاع په سطحه هغه او دا لاندې پرسونل چې دی هغه هم دغه د منځ خلک چې دي چې دا اوس دغه شوي دي، دا دومره اهمیت دوی ته نه ورکوي ځکه چې په دې کې اصلاح نه ده راغلې که نه. نو دا د منځ خلک چې دي چې دا اوس دغه شو هغه پاس هم په اسانۍ قانع نه کړی شي او دا لاندې ورته اطاعت نه لري. نو دغه تخنیکي مشکل په دې کې شته دی.
دا زما په نظر چې عادي خبره نه ده. ډیره مننه محترم ولسمال صاحب. محترم فخری صاحب، اما قسمی که محترم ولسمال صاحب گفتن در ارتباط به مسئله اصلاحات در وزارت دفاع، وقتی که اصلاحات در وزارت دفاع آمد مشکل تکنیکی وجود داره. این مشکل تکنیکی را شما با دید خود چه قسم میبینید محترم فخری صاحب؟ اونطوری که از نامش پیداست، وزارت دفاع به عنوان یکی از وزارت‌های کلیدی در اداره انتقالی اسلامی افغانستان کسب موقعیت خوبی کرده. منتها این اصلاحاتی که از ماها قبل در نظر بود که در وزارت دفاع به وجود بیاید، من معتقد به اصلاحات شکلی از این هستم که در شکل یک اصلاحات آمده. ما اصلا در مجموع باید بفهمیم که وزارت دفاع یعنی چی و موقعیت وزارت دفاع در یک نظام به چه شکل باید احراز وجود بکنه و وزارت دفاع چه وظایفی داره. قبل از اینکه ما روی پروسه اصلی موقف و موقعیت وزارت دفاع به عنوان یکی از وزارت‌های مهم در دولت بنگریم، بیشتر روی شکلیات قضیه میپیچیم. همیشه تلاش ما به این است که یکی از افراد از پست‌ها کنار بروه و به نظر من راه حل نهایی کنار رفتن شخص یا فرد از یک پست راهگشایی اصلی نیست. ما مشکلات عدیده جامعه خود ما را در رابطه با خلأ عمومی و ملکی سازی افغانستان، آوردن یک امنیت در سطح کشور که مردم بدون سلاح همیش متضرر شدند و با مشکل روبرو شدند، بیشتر پافشاری باید روی این قضیه داشته باشیم. اما این اصلاحات تنها در وزارت دفاع نباید خلاصه شود، اصلاحات در وزارت‌های دیگه هم باید به وجود بیاد. افرادی که شایستگی و لیاقت دارند بیان به خاطر از اینکه برای از این مردم و ملتی که در 23 سال در جنگ قرار داشته، امروز حداقل روی بهبود و امنیت ببینه این ملت. بله، تشکر میکنم محترم فخری صاحب. محترم لیوال صاحب، ستاسو په نظر دغه اعلان چې د اصلاحاتو په مورد د وزارت دفاع په هکله سوی دی، ستاسو له نظره دا یو ملي بڼه لري؟ دغه تغییرات چې د دفاع وزارت په اړوند منځته راغلي، په 22 کلیدي پوسټونو کې تغییرات منځته راغلي او دا منور کوي چې د مونږ اردو ورو ورو د ملیوالي په طرف ځي. یعنې په دې تعیناتو کې هزاره شته، ازبک شته، پښتون شته او یو انډولیز شکل لري. زه دا تاییدوم چې زمونږ اردو د ملیتوب په خوا ځي، خو مشکل په دې کې ده چې اردو کې باید متخصص خلک راغونډ شي. هغه چا چې حربي ښوونځی ویلی، حربي پوهنتون ویلی، اکاډمي د تخنیک ویلی، له 4 اصولنامو د عسکري نه چې هغه د انضباط اصولنامه ده، ډیسپلین، خدمات داخله، ګارنیزون، په دې اصولنامو باندې پوره پوه شي او دا تطبیق کړي. نن ورځ د دفاع وزارت تشکیل ډیر پړسېدلی دی او بله خبره دا ده چې په دې کادر کې چې څوک تعینیږي هغه باید د اردو پرستیژ یا حیثیت وساتي. ما په خپلو سترګو لیدلی چې جنرال په جلاو ناسته، په عسکري موټر کې جګتورن شاته ناسته، نو داسې یو جنرال به څنګه هغه حیثیت وساتي؟ دا هغه وخت کېدی شي چې دغه پړسېدلی تشکیل کم شي. تاسو ولیدل په څو موده مخکې چې د مونږ د هېواد په پولو څومره تعرضونه وشول. دا وکولی شي د نه دفاع وکړي، د مونږ امنیت تامین کړي. مونږ به تر څو د خلاصونکي ځواک ته سترګې په لار یو چې ته ودرې دا د مونږ امنیت وساتي. زه په دې هیله یم چې په راتلونکي کې با تجربه او هغه کادري صاحبان صاحبان چې پخوا مونږ درلودل، لوړې زده کړې درلودې، ارکان حربي لرله او اوس څوک بهر کې دي، څوک هم بیکاره په کور ناست دي، هغوی ته بلنه ورکړل شي، د ملي دفاع وزارت ته راوغوښتل شي، مهمې دندې هغوی ته وسپارل شي او صلاحیت ورکړل شي. ډیره مننه محترم لیوال صاحب. که محترمو میلمنو، بیا هم زموږ سوال راجع کیږي ولسمل صاحب ته. څرنګه چې لیدل کیږي په دفاع وزارت کې تغییرات راغلي او په دې تغییراتو کې تنظیمي او گروهي تعلقات ډیر لیدل کیږي او له هغو افرادو څخه استفاده نه ده شوې چې تخصص لري او هغوی نه دي انتخاب شوي. ستاسو له نظره بله برنامه چې په راتلونکي کې د اصلاحاتو او تغییراتو په هکله په وزارتونو کې منځته راشي، کوم مسایل باید مد نظر کې ونیول شي؟ مهرباني وکړئ. بله، ما مخکې اشاره وکړه چې دلته یو تخنیک مشکل موجود دی. اول 2 کسان چې دي دا هم یو خاص ډلې ته منسوب دي، دوی چې وستاین شوي د دې نه لاندې خلک چې دي دا هم خاص ډلې ته منسوب دي. دا پاس راست هغه لاندې دغه سره مستقیم دغه لري ده. په منځ کې دا نور خلک چې دي
دا په نوم بناستی او دا لاندې خلک چې دي که تاسو وایي چې دا لاندې مهم نه دي او دا خو جنرالان دي او مهمې چوکۍ ونیولې، تاسو ته که په یاد دي نو داود خان په جنرالانو کودتا ونه کړله، داود خان په خورزابطانو حتی کودتا وکړله د رژیم په مقابل کې. دا لاندې صفوف ډیر مهم دي او بیا خصوصا چې پاس په راس کې مرسره داسې دغه یي ده. نو دغه مشکل ته باید توجه وشي. او زه د فخري صاحب یو بلې مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې په یوه وزارت کې باید دا دغه اصلاحات نه وي، په نورو کې دا اصلاحات راشي او حتی ځینې وزیران چې پلې د افغانستان د ازادۍ په ارتباط په ایرو کې نه صحیح کېږي خو نن راغلی د وزارت په چوکۍ ناست دی. دا د افغانستان د خلکو دپاره ډیره زیاته مشکله ده چې دوی وایي چې دلته حق دی او عدالت دی او دغه دی. هغه بیا عدالتي که په اردو کې هم موږ نه منو، دا ملت نه مني، او بیا عدالتي که یو ملکي وزارت کې هم د منلو وړ نه ده او په کرکه باید ورته وکتل شي. موږ د مقامونو نه داسې دغه کوو چې د خلکو غولولو دپاره باید اصلاحات رانولي. که د خلکو غولولو دپاره راولي نو خلک نشي غولولی، ځان غولی او ځان ناکاموي. دغه باندې باید حکومت او دا اوسنی دولت فکر وکړي چې زه څه کوم، آیا زه یو واقعي بدلون راولم که زه یو غولونکی بدلون راولم. که دا غولونکی بدلونی دا هیڅ شی هم نشي کولی، دا نه کامیابیږي نه د کامیابۍ نتیجه ورکوي. او بیا هم زه د فخري صاحب خبره 100% کې تاییدوم چې یوازې په وزارت دفاع کې نه باید په نورو وزارتونو کې هم تطبیق شي. ډیره مننه محترم ولسمن صاحب. محترم فخري صاحب، په دغه مقطع کې په دفاع وزارت کې تغییرات منځته راغلي، دا چې موږ یو منظمه اردو لرو چې د ګاونډیانو د مداخلو ځواب ورکوونکی ووسي او په افغانستان کې د امنیت په تامینېدو کې ښه رول ولوبوي، څه باید وکړو؟ عمده نظرم په دې هکله څه دی؟ مهرباني وکړئ. من معتقد به این هستم که وزارت دفاع خودش یک وزارت از لحاظ برخورد فیزیکی و بر دفاع از سرحدات و کیان وطنی و ملی ما باید ارزی وجود بکنه. تمام ساکنین افغانستان، کسایی که از پامیر تا به اسپین بولدک قندهار و تا اسلام قلعه هرات در این محدوده جغرافیایی زندگی میکنن، برای دفاع از حیثیت، شرف، کیان وطنی خودشان وجیبه دارن که باید از این وطن به عنوان مأمنی اصلی خودشان دفاع بکنن. اگر ببینیم وجیبه هست، کدام افراد ما میتونیم که در این اردو سهم بدیم و سر از او اعتماد شه و مردم افغانستان اعتماد بکنن؟ تمام ملیت های ساکن در وطن باید در وزارت دفاع سهم معینی از خودشان داشته باشند. با چالش های جدیدی که افغانستان روبرو است از طرف عناصر مخالفش و عناصر بیرونی که تحریک میشه، علل خصوص گروه طالبان و متحدینی از او، وزارت دفاع موقعیت خاصی را برای خودش میگیره. باید افرادی در وزارت دفاع قرار بگیرن که دیگه دوباره کشور بهای سنگین پرداخت نکنه در دفاع از موجودیت سیاسی خودش. تشکر میکنیم فخري صاحب. محترم لیوال صاحب، لکه څنګه چې محترم فخري صاحب ویلي، په اوسنۍ 22 څوکیګانو چې الته په وزارت دفاع کې اعلان سوي، څلور کسه الته له مختلفو اقوامو نه داسې ترکیب سوي وي چې باید انتخاب سي. اوس خو دغه ترکیب چې په منځ کې راغلی، آیا دا د خلکو اعتماد برآورده کولی نسی؟ زه باید ووایم چې دا خو یو ملي ترکیب دی چې منځته راغلی، ولې اساسي مسله په دې کې ده چې اردو د موږ په مملکت کې خصوصا هغه تجربې چې موږ لرو د ګاونډیو هیوادونه له نورو هیوادونه، مثلا له پاکستان نه، له ایران نه، نور هیواد، اردو باید غیر سیاسي. په اردو کې د هیڅ ډلې، د هیڅ ګوند او د هیڅ سیاسي سازمان غړیتوب نه لري. باید اردو د خلکو اردو وي، نه د ډلو نه د سازمانو اردو. ډیره تشکر محترم لیوان صاحب. خب محترمه جمیله جان عمر، شما که ژورنالیست هفته‌نامه کابل هستین و سر کارتان با نظرات مردم در موضوعات مختلف است، تا جایی که طریق وسایل ارتباط همگانی نشر میشه در ارتباط به اصلاحات در وزارت دفاع و موضوعات خلسلای افراد غیر مسئول که برنامهش قبلا به حساب تهیه شده و منحصر به این مانده بود که تا زمانی که اصلاحات در وزارت دفاع به وجود نیاید این کار پروسش یعنی آغاز نمیشه. به نظر شما تا زمانی که نظرات مردم خوبتر انعکاس نبیافته و یک نظر کلی به حساب به وجود نیاید،
و این اصلاحاتی که در وزارت دفاع آمده، مردم زیاتر کدام حرفا را بیشترین میگن؟ اگر لطف کنیم بهتر خواهد بود. بسیار خوب. تا جایی که در ارتباط با مردم ما قرار داشتیم، اصلا اینجا مردم زیادتر علاقمند ازی بودن که همونطور که دولت وعده سپرده بود به مردم که اونا اصلاحات در سیستم اداری به وجود میارن، از همونجا شروع میکردن. اما حالا که دیده میشه دولت تصمیمی که گرفته زیادتر به نظر میرسه که اینا میخوان تمثیل مشارکت ملی بکنن، نه اصلاح سیستم اداری. ایرا باید دولت مشخص بسازه که چقدر ارتباط وجود داره میان امی حرکت که امروز صورت گرفته و به اصطلاح از اقوام مختلف، ملیت‌های مختلف جا داده در وزارت دفاع کسایی را، افراد را، و چقدر ارتباط داری به اصلاح سیستم اداری. آیا اولین مرحله، اولین گام امی است که ما وقتی میخوایم اداره را اصلاح بسازیم باید افراد درش تجدید نظر بکنیم؟ و از طرف دیگه مردم میخواین بفهمن که آیا ضرورت برای اصلاح سیستم اداری تجدید نظر در افراد است و یا تجدید نظر در شخصیت های افراد؟ یعنی میشه ما به خاطر از اینکه متخصص تر بسازیم افراد، اونا رو پرورش بدیم، مثل که ما اردوی ملی را میسازیم. مردم به این نظر هستن که میشد دولت تصمیم دیگه در عرصه میگرفت. و بخصوص وقت نام از اداره برده میشه و وقتی که آقای کرزی هم خودشان وعده دادن که ما اداره را اصلاح میکنیم، منظور ما از میان برداشتن رشوه، اختلاس، بوروکراسی و همچون مسائل است. ولی این حتی برمیخوره به بعض شخصیت ها. آیا اونا متهم به همچون موارد بودن که کنار برده شدن؟ و آیا کسایی که دوباره به جای از اینا آورده میشه اینا آدم های قابل اعتماد هستن؟ یعنی آیا تخصص کافی دارن اگر مسئله تخصص مطرح باشه؟ و از طرف دیگه موضوع دیگه که اینجا در نظر گرفته شده و او اولین قدم آوردن افراد از اقوام و ملیت های مختلف است. مردم فکر میکنم دیگه خسته شدن از این مسائل. حالا دیگه مردم به فکر از این نیستن که چقدر مسئله قومیت در نظر بگیرن. مردم زیاد علاقه ندارن کدام وزارتخانه به کی تعلق بگیره. همونطور که در اولین روزهای حکومت موقت وعده شده بود که کار به اهل کار سپرده میشه، اونا فقط همیشه آرام میخواین در زمینه عملی ببینن یکی کی از کدام ملیت، کدام گروه، کدام خانواده در کجا سهم میگیره. این برشان مهم نیست، بلکه این مهم است که کی میتونه او کار پیش ببره. از همین لحظه ناکام خود ماندن. بله، بسیار زیاد تشکر از شما. سوال دیگه هم خواهد داشتیم. محترم بولسمت صاحب، بلا موضوع چې پاندغه وزارت دفاع باندې علالری دا چې کله چې اصلاحات په وزارت دفاع کې راسي دا ځینې ایوادونه چې تمویل کننده ایوادونه دي، هغه غواړي چې وزارت دفاع کې کله چې اصلاحات راسي چې اوس راغلی دی دغه د خالصلا یا جمعوري سلا په مورد کې هم داسې قدمونه باید واخیستل شي چې وکول شي په ټول افغانستان کې دغه پروسه یعنی آغاز مومي. نو ستاسو په نظر کوم مسایل دغه ته موږ ډیر توجه وکړو چې هم په وزارت دفاع کې داسې یو اعتماد پیدا شي چې خلکو کول شي خپل سلا ورکي او هم دغه پروسه په ښه شکل کامیاب شي؟ دا ښه پوښتنه ده. دغه خالصلا چې اوس مثلا موږ سره جاپان کومک وکړي یا موږ سره امریکا کومک وکړي، زه چې تر کوم حده معلومات لرم دغه سیویل کیږي چې د ځینې خلکو د خوانه ویل شوي دي چې سلا به واخلئ، مثلا د هر کلشنکوف په مقابل کې یا $200 ورکوي یا $300 ورکوي. دغه سلا چې مثلا $300 ورکوي په $100 باندې یوه بله کلشنکوف اخیستلی شي. که چېرته دا روحیه نو دا هغه لاره ده چې ترکستان ته تللی ده. دا خالص سلام نشي عملی کېدلی او دا اصلاحات هم چې دوی راوستي دي دا نشي دغه کېدلی. دا زه دا وایم چې په هر شي کې باید یو صداقت موجودي. تاسو پوښتنه مخکې د دې خور نه وکړله چې دا هغه مخ اداري اصلاحات د دوی کامیابو چې دوی دې کار ته لاس واچو. د دوی دغه تیره جرګه هم ناکامه لویه جرګه وه، دا اوس چې را روانه ده دا مې ونه ډېره ناکامه لویه جرګه ده. د دوی هغه اصلاحات اداري هم کومه نتیجه ورنه کړله، ناکامو. او د دوی به دغه وزارت دفاع کې چې دوی کوم تحول راوستی دی او دغه 22 کسه صاحب منصبان دغه کړي دي، د دې 22 صاحب منصبانو دپاره د فعالیت ساحه دغه ده، دا داسې محاصره دي. د دوی اوامرو ته چې څوک دغه کې نه دي، ده تطبیق ساحه د دوی اوامر ونه لري، نو دا 22 کسان به څه وکړلی شي؟ لاندې خلک ټول یو تنظیم ته یا یوې ډلې ته یا یو ګروپ ته منصوب دي. دا ډیره مشکله ده او ټولو خلکو سره دا تشویش دی. تشکر محترم ولسمان صاحب. محترم فخری صاحب، در آخرین حرف نماینده سازمان ملل متحد گفتن اصلاحاتی که در وزارت دفاع به وجود آمد و پروسه خالصلای افراد غیر مسئول بعد از 2 هفته در ولایت قندوز و گردیز شروع میشه. آیا این پروسه که
اینا آغاز میکنن، به نظر شما با این تعداد گروپ ها یا قماندانانی که در اطراف مربوط به هر ولایت هستند، مربوط به هر قماندان هستند، این پروسه موفق خواهد بود یا چطور؟ هدف ما از خل سلاح عمومی چی است؟ و این سلاح هم که جمع میکنیم به کجا باید متمرکز ساخته شود؟ مجموعی سلاح سرمایه های ملی کشور تعبیه شده در دست افراد و ایره از دست افراد و اشخاص میگیریم. برای از او فرد چه برنامه و پروگرامی داریم که ما جایگزین تفنگ بکنیم؟ میگیم ما از شما تفنگتان میگیرم، به عوض از این تفنگ امی قلم میدم برای شما و او باید رضایت داشته باشه که قلم بگیره و تفنگ برگردانه به من. اما راه عملی ساختن، راه حل، راهی که ما بتانیم امی سلاح را و این مجاهد راضی هم باشد که برگردانه، طریقش به این نیست که مراجعه مستقیم برای فرد مسلح شود که صلاحیت بده. راههای گوناگونی برای خل سلاح وجود دارد که بسیار با عزت و شرف میشد که اونا را متقاعد به این بسازیم، سلاح خود بیارد به مراکز نظامی و مملکت هم از حالت ناامنی به طرف امنیت کشانده شود. ما اگر بخوایم در یک ولسوالی یا در یک ولایت یا در یک منطقه یا در یک سمت یک تجربه رو بخوایم عملی بکنیم، ممکن 100 میل سلاح رو بیاره به عنوان یک تبلیغاتی بندازنده اونجا، اما این راه حل نیست. اما تو پیشتر ولسوال مسئله گفت که فریب دادن مردم، که مردم فریب بدی که اینا از اینجا ما خل سلاح کردیم، اونجا خل سلاح کردیم. اگر جذب امکانات برای مملکت باشه که 50 میلیون دلار دولت ژاپن به این قسمت سرمایه گذاری بکنه، با صدها میلیون دلار سرمایه گذاری شده در 23 سال در قسمت سلاح، 50 میلیون اصلا پولی نیست این قسمت که راه باز بکنه. بله، تشکر بسیار زیاد شما. محترم رهیاب صاحب که ژورنالیست هستن، از ولایت کندوز هستن، هم در میز مدور ما شرکت کردن. خب حرفای دوستای ما اینجا گفته شد. به نظر شما امی پروسه خل سلاح یا جمع‌آوری سلاح در ولایت کندوز عنقریب اولین گام‌های خود آغاز میکنه؟ آیا مردم ولایت کندوز و افرادی که مسلح هستند اونجا به نظر شما در کدام وضعیت قرار دارند؟ امی اصلاحاتی که در وزارت دفاع تازه رخ داد، 20 نفر کادرها تعویض شدن به حساب اقوام و ملت ها در اینجا، این یک نوید است برای مردم افغانستان و برای جهان. واقعا مردم نگرانی از این داشتن که در این دولت همه مردم افغانستان، همه ملت ها اقوام افغانستان نمایندگی واقعی را نداره و یک تعداد از مردم افغانستان احساس محرومیت میکردن. وقتی که این اصلاحات در وزارت دفاع صورت گرفت، این واقعا برای مردم نوید بخش است، باعث اعتماد مردم نسبت به دولت میشه. وقتی که اعتماد پیدا شوه، بسیاری از مشکلات حل میشه، مردم با دولت همکاری میکنه. بعد از این مردم احساس میکنه که امی دولت از خودشان است و مردم با امی دولت سهم خود داره، شرکت خود داره، مشارکت خود داره. از این لحاظ برای به نظر شما چقدر تاثیر خود گذاشت در ولایت کندوز امی افرادی که مسلح هستند و مردم در ارتباط چقدر مشارکتشون زیاد خواهد بود؟ این تاثیر بسیار مثبت داره، تاثیر خیلی خوب داره. مردم با رضایت خاطر سلاح خود به دولت واگذار میشه. بسیار زیاد تشکر. محترم لیوال صاحب، څنګه چې مخکې مې ویلي د څو میاشتو مخکې کې د خل سلاح په مورد کې یو لومړني ګامونه اخیستل شوي لکه په پروان، کاپیسا یا بل ولایتونو کې. دغه پروسه باید په قندوز او ګردیز باید شروع شي. ستاسې له نظره دغه یو ځای کې شروع کول مثلا د خل سلاح په مورد کې آیا دا یو جنجال بنئ؟ دا به څومره اغیزمن وي؟ زمونږ په هیواد کې اساسي مشکل هم ده. په دې معنی که چیرې مزار شریف کې یا شمال سمت کې خل سلاح شروع کیږي، نو په انډولیزه توګه باید دا خل سلاح شروع شي. یعنی که وام لمبر قولی اردو خل سلاح کیږي، په همغه اندازه اتم لمبر قولی اردو باید خل سلاح شي، ولې د دوی ترمنځ دا سیالي موجوده ده. بل د خل سلاح په مورد کې قاطعیت ضرور ده. دا ډلې چې لومبی د خل سلاح له خطره تللی وي، داسې معلومېدل چې ډارېږي. بله مسله دا ده چې هغه غیر مسؤل خلک چې سلاح لري، دولت باید یو فرمان صادر کړي دغو په هکله، لکه چې په مخکې رژیمو کې وو چې هغه څوک چې ناریه سلاح لري، دا یو ډېر لوی جرم باید وګڼل شي او دې ته جزا باید تعیین شي، ډېر غټه جزا، تر څو هغه خلک چې غیر مسؤل دي او سلاحګانې پټې کړي دي، خښې کړي دي، هغه خپلې سلاحې تسلیم، او هغه کسان چې نور دي لکه څنګه چې فخري صاحب ویلي، هغوی ته وخت چې خپله سلاح هغه کوي، په مقابل کې باید
الټرناتیو یا یو وظیفه ورته پیدا شي او صلاحیت واخیستل شي. ډیره مننه صاحب. محترم جمیله جان عمر، به نظر شما تامین امنیت و ثبات در کشور مستلزم از این است که اصلاحات در بسیاری از ادارات به وجود بیاید، مثلا در ادارات نظامی، و هم مستلزم از این است که در ادارات ملکی هم قسمی که مهمانای گرامی ما گفتن باید به وجود بیاید. یعنی موثریت کار اصلاحات برای تامین امنیت چقدر ضرور است و نظر مردم در این رابطه چقدر مثمر خواهد بود؟ بسیار خوب. معمولا مطبوعات ما که زیاد در این عرصه نقش را دارن و صدای مردم رو به نشر میرسانن بسیار میچرخن بر محور کابل. البته معمولا وقت ما حرف میزنیم از امنیت، از اصلاح اداری، از قانون، از همه چیزی که ما حرف میزنیم، زیادتر آینه تمام نمای این حرفای ما کابل است. اما اگر ما قدم فراتر بانیم به یک قریه یا ولسوالی بسیار نزدیک به خود شهر کابل، ما میبینیم که مسائل دگرگونه است. اونجا گپه های دیگه مطرح است و واقعا اونجا احساس میکنیم که تامین امنیت جزء ضروری یا اولین اصل برای اجرای کارهای دیگه و تصامیم دیگه است. از طرف دیگه وقت ما مسئله خل سلا را مطرح میکنیم برای آوردن تامین امنیت، اینجا فکر میکنم زیادتر خل سلا کردن افراد غیر مسئول شاید موثر نباشه، چون اینجا مشکل اساسی ما استفاده ناجایز از اسلحه است که در دست افراد مسئول است. بسیار دیده شده که کسایی که اسلحه دارن و به گفته لیوال صاحب در زیرزمینی ها مخفی است و جاهای دیگه که خود از اونا میدانن، اینا استفاده ناجایز میکنن. برخی اوقات کسایی که اونا خودشون همی حال در رأس قطعات نظامی هستن و این صلاحیت دارن، اونا به نفع خود استفاده میکنن در مسائل غصب ملکیت ها، حتی مسائلی که زیاد این موارد در ولایت وجود داره، خشونت علیه زن است، اختطاف زن ها، اختطاف اطفال و از این قسم موارد صورت میگیره. و از طرف دیگه خودم شخصا وقت امرای یک تعداد از افراد مسلحی که به اتهام سرقت مسلحانه دستگیر شده بودن، وقت ما مصاحبه کردیم، جوانایی بودن که اونا در گذشته بسیار با پاک دامنی، با عزت نفس، اینا برای به خاطر جهاد می افغانستان کار کردن، زحمت کشیدن، مبارزه کردن در عقب سنگرها. اما امروز واضحا میگن چون من معاش ندارم، وظیفه اجرا میکنم، وقت ما در اینجا ضایع میشه، اما بر ما پول دولت نمیده و یا قماندانی که صلاحیت مرا داره بر ما پول اعطا نمیکنه. پس ما مجبور هستم از این اسلحه خود استفاده کنم، به می اسلحه تکیه کنم، بکشم، قتل کنم، سرقت کنم. این یک حرف واضح است و امروز ما از قسم جوانا بسیار زیاد داریم در زندانهای خود. خب بسیار زیاد تشکر محترمه جمیله جان عمر. به عنوان آخرین پرسش محترم ولسمند صاحب پوښتنه کوو څرنګه چې زمونږ ګردی میز د وزارت دفاع د اصلاحاتو په هکله او د جمهوري صلاح په مورد کې وو، دغه نظرونه چې مونږ دلته اوس تبادل کړه څنګه کولی شو چې هم یو ښه وزارت دفاع ولرو او هم وکولی شو خلک دغه وزارت دفاع باندې اعتماد وکړي، د وزارت خانو په مورد کې اعتماد وکړي، خلک وکولی شي خپل منافع د خپل په دولت کې وویني او د یو باشکوه افغانستان شاهد وسو. دلته خو د ټولو ملګرو په خبرو کې دا ټکي مشترک ټکي او چې په مجموع کې دی یو اصلاحي اداره رامنځته شي، دا د هر یو په خبرو کې انعکاس کړی دی. که چیرته حکومت دغسې وکړي چې دغه ټکي ته دغه شي او کار اهل کار ته وسپاري، خلک به ډیر دې ته دغه نشي چې مثلا که یو لایق سړی که هغه هزاره یو په چوکۍ ناستي څوک به انتقاد ونه کړي، که یو لایق سړی هغه ازبک یو په چوکۍ ناستي څوک به انتقاد ونه کړي، خو دا یو مسلکي سړی دی، یو لایق سړی دی، یو بې ضرره سړی دی، یو غیر ګوندي سړی دی، هغې باندې به دا خلک خوشحاله شي که ښه خلک کار اهل کار ته وسپارل شي. دا به د دې اوسني حکومت یوه لویه کامیابي. او که کار دغسې لکه رئیس به دولت خپل نطاق مقرر کړی، زه دا انتقاد په د کوم ما په اخبار کې م کړی دی، دا یو ورکوټی ماشوم دی، د ده پل د افغانستان د ازادۍ په ارتباط په ایرو کې نه صحیح کېږي. دا یې راوسته دا هلته، دا نه د افغانستان ملت پیژني او نه ملت دی پیژني. د څه مبارزه کړې چې تا دومره غټ مقام ورک؟ بیا هغه د رئیس دولت نطاق مقرره، خو نه شخصي ملاحظې دي، مصلحت ته په اهلیت باندې ترجیح ورکوي. دغه ناندولي او په دغه باندې دوی پل کیدي، هغه چې وایي خشت اول گر نهاد معمار کج تأثر یا میره و دیوار کج. نو بیا به په هیڅ وزارت او په هیڅ اداره کې اصلاح رانشي. او که چیرته دغسې چې روحیه دغسې چې کار د اهل کار ته وسپارل شي، هم په وزارت دفاع کې هم په نورو وزارتونو کې، نو امید دی چې خدای دغه ماته کښتۍ د دې طوفاني دریاب نه د امن ساحل ته وباسي.
ممنون است. با تشکر از محترم محمد حسن ولسمل، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی و مسئول جریده افغان، محترم عبدالحفیظ فخری، عضو لوی جرگه اضطراری و کارشناس مسائل امور نظامی و مسئول مؤسسه فجر آزادی، محترم عبدالرؤوف لیوال، ژورنالیست و مدیر مسئول اخبار آینه، محترمه جمیله عمر، استاد فاکولته ژورنالیسم پانتون کابل و ژورنالیست هفته‌نامه کابل، و محترم پاینده محمد رهیاب، مدیر مسئول مجله بصیرت از ولایت کندوز که در میز مدور ما امروز شرکت کردین و در ارتباط به مسائل اصلاحات در وزارت دفاع و پروسه جمع‌آوری سلاح و خل سلاح افراد غیر مسئول نظرات مشخص خویش را ارائه کردین. از شما جهان سپاس. بر شما موفقیت‌های بیشتر از خداوند بزرگ خواهانستیم. تشکر از شما. شما هم تشکر. یک جهان. خب شنونده های گرامی برنامه میان ما یا زموک ترمنز، این بود نظریات اهل نظر در مورد تغییرات در وزارت دفاع و چگونگی جمع‌آوری سلاح که خدمتتان تقدیم گردید. شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. روز و شبتان خوش. Thank you.